پټولو هیوادونو کې د لمر غوندې روښان وطن افغانستان. د قشتېپې ستر او ملي کانال د افغانستان تر ټولو لویه اوبهیزه پروژه. د قشتېپې ستر او ملي کانال چې د افغانستان تر ټولو لویه اوبهیزه پروژه ده په تدریجي ډول د آبادۍ لپاره لار وهي او ورو ورو یې د زیربناو جوړېدو چارې په بشپړېدو دي. د هیواد د حیاتي کانال چې تمه ده د کرنې او صنعت په برخه کې اساسي رول ولري د افغانستان د ځان بسیا کولو هیله شمیرل کیږي. افغانستان چې هر کال میلیارډونه افغانۍ د دانو او غلو د وارداتو لپاره خپلو ګاونډیو هیوادونو ته ورکوي، هیله لري چې د آمو سیند له اوبو څخه په ګټې اخیستنې د هیواد د شمالي ولایتونو په ځمکو کې د میکانیزه کرنې په کرلو سره خپلې اساسي اړتیاوې پوره او د خپلو وګړو ژوند بدل کړي. د دې سترې پروژې د لومړي فاز کار چې یو کال وړاندې په بریالۍ توګه پای ته رسېدلی و، اوس یې د دویم فاز د کیندنې کار هم په بشپړېدو دی. دغه راز د دې کانال سربند چې د کانال مهمه برخه ګڼل کیږي د کارونو پرمختګ یې د افغانانو هیلې په حقیقت بدلوي. همدارنګه د کانال دواړو غاړو ته د لویو او متوسطه پلونو جوړول چې د تګ راتګ لپاره کارول کیږي او د پروژې له اساسي زیربناو څخه دي د جوړېدو کارونه په چټکۍ روان دي. د قشتېپې کانال چې د اسلامي امارت د ملاتړ او د ملي پراختیا شرکت د غوره مدیریت او اغیزمنو برنامو په ترڅ کې په جوړېدو دی په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمېر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې، له دې لارې حلاله روزي پیدا کوي او د وطن په آبادۍ کې برخه اخلي. نږدې 3 کاله کېږي چې د دې سترې پروژې کار پیل شوی او په یاده موده کې له دې پروژې هره ورځ زرګونه افغانان په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه ګټه پورته کوي. دغه راز تر 4,000 څخه زیات ماشینونه چې د خصوصي سکتور اړوند دي دلته په کار بوخت وو او په هیواد کې د اقتصادي ثبات او د خلکو د ژوند په ښه کولو کې ونډه اخیسته. د قشتېپې ملي کانال پروژه چې د ملي پراختیا شرکت لخوا پلي کیږي وخت په وخت د حکومت د لوړپوړو چارواکو توجه ځان ته جلبوي، څو د کارکوونکو او کارګرو څخه د ملاتړ لپاره یا د پروژې ته سفر وکړي. دوی هلته د پروژې د پرمختګ څارنه کوي او له کارکوونکو غواړي چې په خوښۍ او د زړه له تله کار وکړي، څو دا ملي او حیاتي پروژه پای ته ورسیږي او د دوی د اولادونو لپاره یو غوره راتلونکی جوړ کړي. دغه راز اوس تازه د اماراتي شرکتونو لوی رئیس مولوي احمد جان بلال، د ملي پراختیا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالرحمن عطاش او ورسره مل پلاوي شمالي ولایتونو ته سفر وکړ او په بلخ، جوزان او فاریاب ولایتونو کې د یاد سترې پروژې بیلابیلې برخې وکتلې. دوی د قشتېپې کانال د کار پرمختګ مثبت او د پام وړ وباله او د دې ملي پروژې په تطبیق کې د ملي پراختیا شرکت مدیریت او پلانونه وستایل. د اماراتي شرکتونو لوی رئیس د قشتېپې کانال جوړول د اوبو مدیریت او په هیواد کې د کرنې د میکانیزه کولو لپاره مهمه پروژه یاد کړه او د دې کانال د نورو برخو د عملي چارو پر پیلېدو یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د ملي پراختیا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالرحمن عطاش بیا د اماراتي شرکتونو له رئیس مولوي احمد جان بلال څخه شمالي ولایتونو ته د سفر او له قشتېپې کانال څخه د څارنې او لیدنې لپاره مننه وکړه او نوموړي ته یې ډاډ ورکړ چې د یادې پروژې ټولې چارې به د ملي او نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره بشپړې کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا لوی او حیاتي کانال به په غوره مدیریت او پلانونو سره چې د افغان انجینرانو او کارګرو لخوا پر مخ وړل کیږي ډیر ژر به په یاد کانال کې له آمو سینده د بهیدونکو اوبو شاهدان یو. دا په داسې حال کې ده چې د قشتېپې ملي کانال د دویم فاز د کیندنې چارې 80 سلنه او د کانال د مهمې برخې سربند چارې 15 سلنه بشپړې شوي او دغه راز د کانال په مسیر کې د لویو پلونو جوړولو چارې هم روانې دي. وطن افغانستان، وطن افغانستان، راغلی دی سکون